د خره درس. یو ورځ ناڅاپه د یو بزګر خر د هغه په څا کې ولوېدی. بزګر د خپلو ګاونډیانو څخه مرسته وغوښتل، خو بیا هم هغوی ونه سوای کړای خر د څا څخه بهر راوباسي. په پای کې بزګر پریکړه وکړه چې خر زوړ دی او څا لا د مخه وچ سوی دی، چې څا د خره سره یو ځای د کثافاتو او خاورو څخه ډک کړي. هغه او ګاونډیانو یې و څا ته د کثافاتو په اچولو پیل وکړ. خر چې پوه سو چې څه روان دي، په ډېر لوړ اواز یې نارې پیل کړې. خو بیا هم ټوله حیران سوه چې کله خر و څا ته د یو څه کثافاتو اچولو څخه وروسته چپ سو. کله چې بزګر په څا کې دننه وکتل، خر د ځان څخه کثافات لرې کول او د کثافاتو وسر ته یې ځان راپورته کاوه. د څا د کثافاتو د ډکولو سره سم خر هم د څا څخه بهر راووتی. زموږ ژوند هم پر موږ باندې هر ډول کثافات راغورځوي، خو موږ باید ځان تر کثافاتو لاندې نه کړو. د ژوند څخه مایوسه نه سو او خپل ژوند په بریالیتوب سره پر مخ بوځو. دا کیسه د انګریزي ژبې څخه ژباړل سوې ده. انګریزان زموږ افغانانو برعکس خره ته د یو هوښیار، زحمتکش، عاجزه او فرمانمنونکي حیوان په سترګه ګوري، او د همدې امله په انګریزي ژبه کې د خره په باره کې ډېرې د عبرت څخه دا ډول ډکې کیسې موجودې دي. زه اوس دلته په پټه خزانه کې د اختر په سهار په یوه کوڅه کې ناببره د بایزید پر سر د یو بام څخه د کثافاتو د راغورځولو په هکله د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د میرمن زرغونې کاکړ و شعر ته ستاسې پام راګرځوم. اورېدلې مې کیسه ده چې تر شاتو هم خوږه ده. د اختر په ورځ سهار بایزید چې و رویدار، د حمامه راوتلی په کوڅه کې تېرېدلی. ایرې خاورې چا د بامه راچپه کړلې ناپامه. مخ او سر سو ککړ، په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر کښو سو، د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور. د ایرو به څه بد وړمه، یا به لږ شکوه کومه. هو، پوهانو ځان ایرې کړ، د لویي یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسي کړای کتل. لویي تل په گفتار نه ده، لو خبره په کار نه ده. تواضع به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل ځوړ کا.